سلامونه نیکې هیلې احترامات او فرضیه نمونه په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ به وي دغه ویډیو چې دوم د په څنګه کولی شو فیسبوک کې یو ښکلی ډیزایني یعنې زړه ورکړو یعنې نیک نیم یې ورکړو ډیزایني نوم د هر څه نه مخکې تاسو باید دا ټچ وی پی ان تاسو را ډاونلوډ کړئ دغه ټچ وی پی ان لینک په تاسو زما د ویډیو د ډسکرپشن څخه تاسو د ویډیو لاندې یو د بلاګر لینک دی هغه ډسکرپشن کې به پروت وي تاسو به د هغه څخه څه کوئ دغه بلاګر لینک پر باندې کلیک وکړئ تاسو به سیده لاړ شئ ټچ وی پی ان ډاونلوډ به کوئ نو تاسو به د ټچ وی پی ان چې هر کله را ډاونلوډ کړم دغه کلوز دلته اعلانات ډېر پلګوي دغه کې به تاسو چک کوئ ډنه خال ډېر په دا کې سره ستونزه لري چې موږ د ایډونه څرنګه ختم دا کلوز به سره وایي د کلوز چې ختم کړئ نو وروسته بل ارتدادي کې آن د تکړه ټاپ ټو کنیکټډ دا اوس نوی وی پی ان دی خو ډېر مشهور وی پی ان او ډېر کامیاب وی پی ان دی نو تاسو به د هر څه نه مخکې د پوسټ د منشنان لیکه ته پوکړه تاسو د بروشي د کنیکټ کولو طریقه ته خیمه په دغه کې ډېر هیوادونه دي په دا هیواده کې تاسو کوم یونایټډ سټیټ انتخابوي په دا کې نه هغه کوم هغه ایالتونه هم دي کوم ایالتونه چې تاسو غوړی کوم خوان درکوي هغه د انډیا کې دي جرمني کې دي او داسې د نورو هیوادونو هم ډېر کې دي جاپان کې ده لندن یعنې یونایټډ کینګډم کې ده او داسې نور ډېر هغه هیوادونه کې دي چې تاسو کوم یو زړه غواړي تاسو به هغه انتخاب کوئ دغه وی پی ان کو دا ډېر کامیاب وی پی ان دی خو یوه ستونزه لري چې لږ ایډونه ډېر په لګېدلي دي ایډونه به تاسو خپله نه ختم کوئ یا به کلوز کوئ نو تاسو به څه وکړئ دغه وی پی ان لپاره چې سپین به انتخاب کړئ په سپین کې به څه کې اخري آپشن چې دی مدرید نومي که کوم دی داسې خیال نه لګي دغه به تاسو انتخاب کوئ د اخري آپشن دغه چې هر کله تاسو انتخاب کړو په سپین کې اول به د دغه مدرید د اخري آپشن به ووایي دا هم چې ووایي نو وروسته به تاسو لره پرېږدئ دا کې تاسو ته کنیکټینګ شروع شي تاسو به لږ شاید انتظار ورته کوئ 10% پر مخ لاړو 20% شو پیسې سره خپله دغه وی پی ان چې دا ټچ وی پی ان چې کنیکټ کړي څرګه کنیکټ شي سمدستي ایډز هم پر وشي یعنې اعلان هم پر وشي هغه اعلان به تاسو څه کوئ کلوز کوئ نو اوس دغه نه دا وی پی ان څه شو اعلان وغواړي داسې کې به تاسو څه کوئ انتخاب شي کلوز وي ځنه بعضې کې د کلوزي ته پلیک راځي په انګلیسي او ځنه پوس په سر بیخ کې او کرس علامه په هغه کرس علامې سره هم تاسو کولی شئ چې تاسو اعلانات څه کوئ بند کړئ نو دغه وی پی ان څه شو کنیکټ شو چې کنیکټ شو نو تاسو به هر څه نه مخکې تاسو لوډ شئ یو لیټ فیسبوک په یا کوم یو فیسبوک چې تاسو لرئ هغه به تاسو خلاص کړئ او بله بیا یادونه کوم چې دغه نومونه یا نظرونه چې تاسو غواړئ چې تاسو په دغه نومې سره آی ډي جوړه کړئ تاسو دغه زړونه د نومونه تاسو به زما دغه بلاګر څخه څه کوئ ترلاسه کوئ بلاګر به دغه ویډیو لاندې ډسکرپشن کې چې کې لینک وي هغه لینک باندې کلیک وکړئ سمدستي به تاسو بلاګر ته شئ او بلاګر کې به تاسو دا هر څه تاسو را ډاونلوډ کړئ یعنې کاپي به کوئ بیا به تاسو دلته کې واچوئ نو تاسو به دلته راشئ سیټینګ باندې سیټینګ کې پرسنل انفارمیشن وایي دلته به نیم د نیم کې به ایډیټ وایي دا ځکه تاسو ته یو فرست نیم دی یو لاست نیم یو میډل نیم دی یو لاست نیم دی تاسو کې به تاسو فرست نیم انتخاب فرست نیم خو مو ور بچولو نو بل به راشئ دلته خیر ته بیا لاست نیم دی دا لاست نیم هم انتخاب کو تاسو سلیکټ کو دا به هم کاپی کې دا چې کاپی کو نو په لاست اخیری نوم کې به چې کې تاسو واچوئ نو صبر لږ ورته کوو کاپی کوئ نو دلته زه چې کوم دغه لاست نیم ننګوم او په ځای کوم پست شوی نوم دی زړه چې دی هغه ورته کوم دا ځکه ریویو د چینج لاندې زه چک کلیک کوم ریویو د چینج باندې چې هر کله کلیک وکړئ نو سمدستي چې کوئ چې تاسو نوم چې شو په زړه باندې چې شو جوړ شو نو دلته چې حکیم پاسورډ چې په آی ډي کې ورکړی وي هماغه آی ډي پاسورډ ورکړئ تاسو دغه نوم به چې په زړه سره چې شي انتخاب شي یعنې جوړ به شي نو دغه سیو د چینج باندې به چې کوئ تاسو کلیک وکړئ نو تر څو تاسو دا زړه چې کوم غواړئ د کوم نوم چې تاسو غواړئ دغه چې شي تاسو ته چینج شي یعنې بدل شي نو زما نوم په بشپړ ډول څه شو بدل شو یعنې په زړه باندې فیسبوک آی ډي مې په زړه باندې چې شوه جوړه شوه نو ربه شو اوس د بله طریقه ته ښیم چې تاسو به چا کوئ نیک نیم به سره کنټکټ کوئ نیک نیم ته به بیا پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ پرسنل انفارمیشن نه وروسته تاسو به چې کوئ ایډیټ به ووایئ یعنې زما خپل نوم خو صحیح شو ایډیټ کې کیږي دلته ادر نیمز دي د ادر نیمز کې اډ د نیک نیم دغه باندې به چې کوئ تاسو کلیک وکړئ خلک هم دغه کلیک وکړو نو تاسو به دلته راشئ نیک نیم به تاسو ته خلاص شي بس خبره خلاصه شي دا ځکه به تاسو چې کوئ همدغه نیک نیم به هم زما د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې د بلاګر څخه به چې کوئ تاسو دا نیک نیم هم راواخلئ
نو دا نیک نیم به تاسو راواخلئ. دا نیک نیم چې هر کله راواخیستو دا به کافي کوئ. هر کله چې کافي کو نو په هغه نیک نیم کې به پیسټ پې کوئ. پیسټ هم چې کوه نو تاسو آی ډي به بشپړ ډول زړه باندې شو او دغه نیک نیم به خپله سټایلي څه شي ورباندې شي سیو به شي. نو فسټ مو وله دلته شو د ټاپ د پروفایل دا به هم انته سلیکټ کړئ. نو په سیو باندې به څه کوئ کلیک وکړئ. دا باندې چې کلیک وکړو نو تاسو نوم چې شو بشپړ نیک نیم هم ورباندې شو. نو اوس لاړ شئ خپل نیک نیم وګورئ، خپل آی ډي وګورئ چې زما آی ډي په څه ډول سره ښودل کېږي یا څه ډول سره نو تاسو ملګرو یوه غوښتنه لرم چې زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نورو سره هم شریک کړئ. که چېرې مو خوښ شوي نو ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او تر څو کامنټ هم راته